السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه نن غواړم تاسو ته یو داسې طریقه در وښیم چې په ايډې باندې د ګارد نشانات څنګه لګولی شو. یعنې د ګارد نشانات چې موږ په ايډې باندې ولګوو زموږ د ايډې څخه څوک عکس نشي کوزولی، سکرین شاټ نشي ترې اخیستلی، داسې نوره د هیک څخه ساتل کیږي، د بلاک څخه ساتل کیږي. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن راوځي په هغه باندې کلیک فال باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو د مخه در ورسیږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو زه اوس راځم هغه ايډي تاسو ته ښیم چې په کومه ايډي باندې زه غواړم چې ګارد علامه ولګوم. دا ايډي ده زما د یو ملګري ايډي ده، زه غواړم په دې باندې د ګارد علامه ولګوم. نو دا ګارد علامه د څه لپاره وي او څه کار کوي؟ دا ګارد علامه چې ده ايډي څخه مو سکرین شاټ نه اخیستل کیږي. څه وي تاسو د عکس یا پکچر څخه عکس سکرین شاټ اخلي، عکس مو ګیلرۍ ته نشي ښکته کولی، نو د هیک کولو څخه به بچ وي، ستاسو ايډي د بلاک څخه به هم بچ وي، یعنې ايډي مو ډېره محفوظه وي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. او تاسو د دې طریقې لپاره به د ویکي بروزر په نوم یو اپلیکیشن دی، دې ته ضرورت دی. دا اپلیکیشن دی دغه دې ته ملګرو دې اپلیکیشن ته ضرورت دی. تاسو یې وینئ په سکرین باندې. زه اوس راځم ویکي بروزر راخلاصوم. ملګرو لږ نیټ سلو دی. دلته فسبوک ته د ور دننه کېږم، ايډي ورنه باسم. دلته یې فسبوک ايډي راخلاصه شوله. تاسو به هم فسبوک ايډي ور دننه کې راخلاصه به کړئ. بیا به د پاس سرچ کې ورته ولیکئ چې کروم ویب سټور دی، پاس سر کې راوړم. کروم ویب سټور نه بعد به صفحه راخلاصه شي. دلته به کروم ویب سټور ګوګل کروم به دا به ووهئ. دې نه بعد به دلته یو صفحه درته راخلاصه شي. په د پاس سرچ کونج کې سرچ افشن دی، دا سرچ کې به ورته بل ولیکئ چې مالټیپل افر فسبوک به ورته ولیکئ. سرچ به یې کړئ. سرچ نه بعد به دلته سکرین چلمه راشي. تر د سکرین چلمه تاسو ته ښکاره شي، تر دې دمه به ستاسو طریقه صحیح سلامته وي. نو دلته په دې افشن باندې زه کلیک کوم. کلیک نه بعد بیا په دې 3 ډاټ باندې زه کلیک کوم. دلته په داخلي دی کې په مالټیپل افر فسبوک باندې زه کلیک کوم. اخري اپشن دی. هغې نه بعد په د ایکس علامه باندې زه کلیک کوم. د ایکس علامه باندې دلته ټالس باندې زه کلیک کوم. ټالس نه بعد په د اخري کې یو اپشن دی پروفایل پکچر ګارد، په دې باندې دغه اپشن ملګرو دا باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد ملګرو تاسو وینئ چې په پروفایل پکچر باندې د ګارد علامه راښکاره شوه.
نو په دې څنګ کې دې افشن باندې زه کلیک کوم. دا باندې چې کلیک وکړې ورسره اوکې به شي. نو ملګرو زه اوس په فسبوک آیډي باندې ګورم چې د ګار دلمه پرې شته او که نه. ملګرو زه راځم فسبوک راخلاصوم هغه آیډي ګورم چې ګارد نشن اپ شته او که نه. دغه آیډي دا زما ملګري دا چې راخلاصه شي نټ لږ سلو غوندې دی. د یعنې ملګرو خو دلته د فسبوک په د پروفایل باندې دا عکس لګولی دی فوجي په دې نه بریښي نه. دلته یې درته ښیم د اندازې کې یې الماره کړې ده د ګارد. د یعنې تاسو یې کتلی شئ دا د ګارد علامه د یعنې دا علامه د ګارد ده. که اف کوې که نه یې کوې. اوس زما په د آیډۍ د آن وي زه یې نه کوم. ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل ایکن وهئ او په آل باندې کلیک وکړئ. تر بلې ویډیو پورې مې په خدای سپارم. ښه ده او آباد اوسئ.